السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. نن درته یو بل ویډیو سره حاضر یم. دا ویډیو به د بیټ کوین په باره کې وي. تاسو پوهیږئ چې نن سبا بیټ کوین نن ډېر په دنیا کې اخیستل کیږي. اوس به موږ تاسو ته ووایو چې بیټ کوین څه ته وایي، څنګه رامنځته شو، څنګه استعمالیږي او اسلام په دې اړه څه حکم وړاندې کړی دی. دغه پوښتنو ځواب دپاره موږ دا ویډیو جوړو چې د سوالو جوابونه درته وکړو. بیټ کوین ته کرپټو کرنسي هم ویل کیږي او کرپټو کرنسي هغه کرنسیانې دي چې د انټرنټ په نړۍ کې آنلاین د خرڅولو او اخیستلو کار ترې اخیستل کیږي او دا ډول آنلاین اخیستل او خرڅول د انټرنټ په وسیله مخته وړل کیږي. کرپټو کرنسي د کمپیوټر هغه دوه کوډونه دي چې بېلابېلې دوه کرښې لري چې د پیسو د ارزښت یا قیمت یا ویلیو ساتلو لپاره استعمالیږي او دغه کرښې د وړتیا لرونکي کمپیوټر په ذریعه جوړیږي. هغه کمپیوټر چې ښه سپیډ ولري، های ریم وي او پروسیسر یې های لري او دغه سپیډ والا کمپیوټر چې دا په دنیا کې کمو کسانو سره وي. کرپټو کرنسي لفظ چې اخیستل شوی هغه له کرپټوګرافي نه اخیستل شوی دی او دا د خرڅولو او اخیستلو د کانټریکټ یا تړون څخه د حفاظت دپاره استعمالیږي چې بل څوک غلط استعمال نه کړي یا دغه تړون کې یا کانټریکټ کې غلطي را نشي. ډېر کله د کرپټوګرافي یا کرپټو کرنسي د نوو سکو یا کوینز د جوړېدلو لپاره هم استعمالیږي. په دنیا کې د کرپټو کرنسیانو ډېر ډولونه شتون لري او خلک یې استعمالوي، تجارت پې کوي، پانګونه پکې کوي، خرڅوي او اخلي. نو دغه ډول سکو دپاره کوینز دپاره الټ کوینز وایي چې فل نیم چې پوره نوم ورته اخیستل کېږي یا الټرنیټیو کوینز وایي چې ورته په پښتو کې متبادل سکې ورته ویل کېږي. نو یو څو دانې درته ذکر کوم، هسې خو په تعداد کې ډېرې دي خو دلته به یو دوه درې درته ذکر کوم. اولنی چې مشهوره ده ډېر لیټ کوینز دی، بیا پیر کوینز دی او بیا ایتھیریم دی. بیټ کوین نن سبا په نړۍ کې ډېر شهرت پیدا کړی ده او د سره لږ مختلف دي. هغه کسان چې بیټ کوینز استعمالوي هغه دومره نوم ورکړی چې هم اوس دې ته د ډیجیټل سره زر یعنې د انټرنیټي سره زر نوم هم ورته ورکړي. اوس به راشو چې د بیټ کوین څه ته وایي چې زموږ اصلي موضوع ده. نو اوس به د بیټ کوین په باره کې درته وغږېږو. بیټ کوین څه ته وایي؟ بیټ کوین یو نوی مجازي د انټرنیټ په نړۍ کې د کرنسي یو ډول دی، څنګه چې مخکې هم ذکر شو. او دا ډول کرنسي یا بیټ کوین په 2009 کال کې رامنځته شوه او دا چې چا جوړ کړی دی د هغه نوم نامعلوم دی او هسې بس خلکو یو نوم پې ایښی دی چې ورته وایي ساتوشي ناکاموټو. نو دا اوس معلومات نشته چې دا دوی ولې دا نوم پې ایښی، ولې هغه کس چې دا بیټ کوین یې جوړ کړی دی ولې خپل نوم نه ښیي. کیدای شي څه مشکلات به ورته پیښیږي. له دې سره چې د دې اختراع کوونکی معلوم نه دی نو دا په مارکیټ کې ډېر مشهور سو، خلک یې اخلي او خرڅوي. دا بیټ کوین چې په انټرنیټ په ذریعه باندې خلک خرڅوي او اخلي او دې ته دریم کس ته ضرورت نه وي چې هغه راشي او تاسو کومک وکړي په اخیستلو خرڅولو کې، بلکې هر کس په خپله کولی شي چې مخامخ د دې کنټرول ترلاسه کړي او خرڅ یې کړي او واخلي، تجارت پې وکړي. د دغه کرنسۍ دا کاروبارونه دا ډول که څه هم فزیکي وجود نه لري خو بیا یې هم خلک د خرڅولو او اخیستلو معاملاتو ته زړه ښه کوي. د بیټ کوین یو فایده دا هم ده چې د انټرنیټ د نشتون په صورت کې هم خپل کمپیوټر کې ساتلی شي او د ساتنې دا کار چې دی ته کولډ سټوریج وایي، یعنې مطلب آفلاین سټوریج، مطلب انټرنیټ تاسو سره نه وي او ته په موبایل کې کمپیوټر کې سټوریج کوي. او دغه طریقه چې ده ډېر ضروري ده او ډېره فایدهمند هم ده، ځکه څوک نشي کولی چې غیر قانوني له لارې دا پټ کړي. مطلب څوک نشي کولی چې ستا اکاونټ هیک کړي او که ته
کته په آنلاین سټوریج کې نن سبا چې آنلاین سټوریجونه دي هغه کې د ساتلی نو بیا ډېر خطر شته چې دا خلک درنه پټ کړي او تقریبا دغسې چا چې آنلاین سټوریج کې ساتلی وي په انټرنټ سټوریج کې ساتلی نو ویل شوي دي چې په دې طریقه باندې 3 بلین بیټ کوینز ورک شوي دي او دا چې یو ځل ورک شي او بیا بیرته موندل ډېر مشکل کار دی بیرته بیا نه پیدا کیږي په بیټ کوین کې د ډېرو ستونزو د شتون له کبله ډېر کله ښه تکړه او با استعداده پانګوال هم د دې بیټ کوین د خرڅولو او اخیستلو په چلول کې رانښلي مطلب مشکل ورته پیښیږي ځکه په 2011 نه واخله تر 2014 پورې بعضې خلکو یا څو کسانو یو ډله وله هغوی په خپل منځ کې د بیټ کوین د خرڅولو او د اخیستلو یو کاروبار ګرم کړو نو همدارنګه خلکو ته د احساس او ذهنیت ورکړه چې د دې کاروبار کې ډېره ګټه ده په دې کاروبار کې د حکومت یا د دولت او د مرکزي بانک هیڅ واک او اختیار نه د حکومت لخوا پرې مالیه یا ټیکس نه وضع کیږي نو په دې اساس خلکو له بانکونو نه خپلې پیسې راویستلې او دغه مافیا ډلو ته یې ورکړې او بیټ کوینز یې پرې واخیستل لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې بیټ کوین د انټرنټ په نړۍ کې د راکړې ورکړې یو ځانګړی د خرڅلاو ځای دی د دې لپاره چې موضوع مو ښه درک کړې وي او د استعمال پر لارو چارو یې پوه شوي وو اړینه ده دا لږ څه نور هم پکې زیات کړو د کرنسیو دا ډول استعمال موږ د کمپیوټر او د موبایل له لارې پر مخ وړو مطلب موږ کمپیوټر کې هم کولی شو چې په دې بیټ کوینز خرڅ کړو او واخلو او د موبایل له لارې هم کولی شو نو ډېری وګړي خپل تجارتونه د بیټ کوین په وسیله پر مخ وړي د انټرنټ پر لیکه یا آنلاین د شیانو اخیستل او خرڅول کیږي یو بل خبره دا ده چې بیټ کوین جعلي نشي جوړېدی ځکه دا هغه کمپیوټر کرپټوګرافي چې ورته د کمپیوټر دوه کرښې چې ورته وایي کوډونه چې د کمپیوټر په هغه واسطه باندې جوړېږي او دا چې بل څوک د جوړېده کوشش وکړي نو دغه کمپیوټر چې مخکې نه مخکې جوړ کړي د هغه ډیټیکټ کوي چې دغه بیټ کوین دا جعلي جوړ شوی ده د بیټ کوین د قیمتونو په اړه به درته ووایم چې بیټ کوین قیمتونه کله ښکته لاړ شي کله پورته لاړ شي په انګلیش کې چې فلکچویشن ورته وایي د بیټ کوین چې اوله راووته هغه وخت کې یو بیټ کوین په $100 و او دغه 2019 کال کې د قیمت یو دم $10,000 ته وخوت یو بیټ کوین ځکه ډېرو خلکو په دغه واسطه باندې ډېره ګټه وکړه هغه کسانو چې په $100 باندې یو بیټ کوین اخیست او بیرته یې خرڅ کړه په $10,000 باندې $10,000 باندې نو بیرته اوس بیا یو میاشت بعد یو هفته بعد بیرته قیمتونه راوغورځېدل $10,000 ته بیا $10,000 ته او اوس چې ما وکتلو آنلاین په نیټ کې د بیټ کوین پرایس یا قیمت چې و هغه $9,000 و $9,312 دی د بیټ کوین په اړه د اقتصاد او مالي چارو کارپوهان په دې اړه دا نظر لري یو مشهور اقتصاد پوه یا بروکر چې ورته وایي د سټاک ایکسچینج وغیره کې دا کارونه کوي جورډن بیلفورد نوم یې جورډن بیلفورد ته خو مشهور په وولف آف وال سټریټ په نامه باندې ډېر مشهور دی هغه وایي چې دا کاروبار ټول فریب او دوکه ده او تاسو ګورئ چې د بیټ کوین قیمتونه ښکته راځي دی زیاتوي چې په دې کاروبار کې 15% خلک په ښه نیت کار کوي ولې 15% چل او دوکې ته ناست وي نو په دې اساس لارښوونه کوي چې د کرنسۍ په دې آنلاین بازار کې هیڅ پانګونه ونه کړئ نو دا خو شو د اقتصادي او مالي چارو کارپوه یو نظر نو اوس به راشو چې زموږ دین اسلام په دې باره کې څه حکم لري چې موږ په دې کې پانګونه کولی شو په دې باندې راکړه ورکړه کولی شو که نه شي کولی نو په انټرنټ کې دارالعلوم دیوبند آنلاین دارالعلوم چې دا هلته چې ما سرچ کړو هغې دې نه منع کړو چې په دې کې به کاروبار او اخیستل او خرڅول به نه کوئ ځکه وایي دا یو فریب ده دوکه ده او
لکه دغه نور سود وغیره شو د نور کارونه چې قماربازي وغیره وای دا د قماربازي او دغه یو ډول دی نو ځکه هغې وایي چې دا مکه په دې کې تاسو دا کاروبار مه کوئ او دا مه اخلئ نو که تاسو غواړئ چې دا فتوا وګورئ نو زه لاندې په ډسکرپشن کې تاسو وګورئ هلته ما لینک هم اچولی او تاسو له هغه نه مستفید شئ او که هغه کوئ ما لیکنه هم پرې کړې ده هغه لینک به هم درکړم پښتو کې څوک په اردو باندې نه پوهېږي نو پښتو کې مې هلته لیکلی ده او زمونږ دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او لاندې په سرې بټن باندې په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ د نورو ویډیوګانو دپاره چې څنګه نوې ویډیو جوړیږي تاسو ته به انشاءالله د هغه نوټیفیکیشن درځي او تاسو به په اسانۍ سره کتلی شئ